ګرانو لیدونکو ستړي مشئ. په غزني کې د 80 کیلومتره لارې د رغولو چارې پیل شوې. د غزني د ټولګټو چارو بنسټ له بودیجې د دغه ولایت د زنخان ولسوالۍ د 80 کیلومتره لارې د رغولو چارې پیل شوې دي چې په نږدې وختونو کې به ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. د یو بل خبر له مخې طالب امنیتي چارواکي وایي په هرات کې یې 2 ماشومان د انسان تښتونکو له منګولو ژغورلي دي. د هرات د امنیه قومندانۍ پازوالان وایي چې امنیتي ځواکونو په انجیل ولسوالۍ کې اپریشن ترسره کړی چې په پایله کې یې 2 ماشومان د وګړ تښتونکو له منګولو ایله کړي دي او د پیښې په تړاو 1 تن نیول شوی دی. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.